السلام علیکم همت جان اپسیل چینل ته ښه راغلاست. څنګه کولی شو پاوس ایرډراپ موږ له پانتوم والټ سره کنیکټ کړو. دا چې په دغه وروستیو کې ټلګرام اعلان وکړ چې کوم ایرډراپونه چې لانچ کېږي هغه باید په ټون بلاک چین باندې لانچ شي. نو دغه پاوس ایرډراپ غواړي خپل ټوکن په سولانا بلاک چین باندې لانچ کړي. نو په دغه خاطر کوم والټونه چې کنیکټ شوي وو هغه بیرته ډیسکنیکټ شوي دي. نو اوس څنګه موږ کولی شو دغه پاوس ایرډراپ چې دی دغه له سولانا یا هم پانتوم والټ سره کنیکټ کړو. نو راځه ما دغه ویډیو کې درته طریقه ښیم. که تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو به راشئ پانتوم والټ به راخلاص کړئ. صحیح نه؟ کله مو چې پانتوم والټ راخلاص کړ لاندې دغه بروزر ته به راشئ دغه ځای ته. صحیح ده؟ د ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ دلته پاس سر کې به ورته دغه لینک چې دی دغه لینک پیسټ کړئ. صحیح ده؟ دغه لینک زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، له هغه ځای څخه هم ترلاسه کولی شئ. کله مو چې لینک پیسټ کړ لاندې ګو آپشن باندې به کلیک وکړئ. ښه بیا به راشئ دغه پاوس د ادر د ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ لږ به انتظار شئ ورته. بیا به راشئ دغه ویریفای یور سیلف د ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا دغه لاندې پانتوم والټ ته د ځای ته به راشئ. د ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دغه کنفرم ته کنفرم باندې به کلیک وکړئ. اوس تاسو دلته کتلی شئ چې زموږ اکاونټ چې دی هغه کنیکټ شوی دی که نه. دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو کتلی شئ زموږ اکاونټ چې دی هغه له پانتوم والټ سره کنیکټ شولو. صحیح ده؟ نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل پاوس ایرډراپ چې دی هغه له پانتوم والټ سره کنیکټ کړئ. نو د هغې تر څنګ که تاسو زیات اکاونټونه لرئ نو لاندې دغه اګزیټ باندې به کلیک وکړئ. له دغه ځای نه به ووځئ بل اکاونټ هم په همدې طریقه ورسره کنیکټ کولی شئ. صحیح ده؟ نو دغه وه د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، له ملګرو سره یې هم شیر کړئ. مننه.